دغه زما د ژوند ترجمانیانې دي که نه چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کار ما دغه ارمان به مې په زړه پاتې. سوشل میډیا په وجه باندې پښتو خلکو ته ورسېده، د پښتو شعر خلکو ته ورسېده. ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده، خدای خبر ولې د جانان پورې ونه رسېده. خبر شو خلکو د پښتو ټیک د که غلطه لیکي خو لیکلې شروع کړل، نو چې لیکلې شروع کړل د دې به اصلاح کېږي، د وخت سره به دا ټیک کېږي، دا یو تدریجي عمل دی. هغه ملګري به هم چې کوم په سوشل میډیا راځي هغوی به هم د سنجیدګۍ نه کار اخلي، د خپل حرکتونو ته به خیال کوي، خپل فکر ته غیر سنجیده لیکوال په لاس کې سوشل میډیا داسې ده چې لکه د لیوني په لاس کې په کلونو سفر دی، د صدو سفر دی، او په دغه سفر کې ډیر لوی خلک تیر شوی دی چې د سوشل میډیا نه شاته یو بل دنیا ده، کتاب دی، تخلیق دی، ادب دی، سنجیده محفلونه دي، تحقیق دی، مقاله. خبر ته دا وکم چې لکه ما زما د ژوند ترجمانی کنه یو څو شعرونه به مثال په توګه ویم چې هغه چا کړي دي، دا خلک اکثر خلک یې پېژني، داسې نه ده چې نه پېژني، خو فلحال د پردې د سوشل میډیا د پردې شاته لکه اوس ساحل صاحب وایي زما د ژوند ترجماني هم ذاتي طور هغه خلکو کړي، ملګرو ته زه وایم چې هغه خلک واوري چې هغو واقعي د ژوند ترجماني کوي. لکه د هغو دپاره پکې هم ډېر صحیح، خو زما دپاره پکې ساحل صاحب وایي چې ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده، ما خو چې چغه کړه نو ټولې پښتونخوا واورېده، خدای خبر ولې د جانان پورې ونه رسېده که نه. دغه شانتې خاطر یو شعر وایي چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کارمه، دغه زما د ژوند ترجمانیانې دي که نه چې افسوس دا ستا په خیال به سخت کارمه دغه ارمان به مې په زړه پاتې شي. او بیا حمزه بابا څه وایي چې زه د مینې خوشنما زار داستان کړم، زه د مینې خوشنما زار داستان کړم، ته لا هغه بېنوایې لکوې که نه. نو زما امید دی چې دغه ملګري به هم چې کوم په سوشل میډیا راځي هغوی به هم د سنجیدګۍ نه کار اخلي، د خپل حرکتونو ته به خیال کوي، خپل فکر ته به خیال. داسې د منصور صاحب چې زموږ په ژوند کې بلا څیزونه نوي راځي او د هر څیز دواړه خونه یو مثبتي چې یا زموږ دپاره د ګټې، زموږ دپاره د فایدې او زموږ دپاره د خیري، او یو د هغې بد اړخ چې یا زموږ دپاره سم نه وي، یا زموږ د فایدې نه، یا زموږ د خیر نه وي. دغه دواړه اړخونه د سوشل میډیا هم دي. سوشل میډیا زموږ دپاره زموږ په ژوند کې داسې نوی شی دی، د دې هم دواړه خونه دي، یو د ډېرې فایدې دی او یو د ډېر نقصان دی. د پښتو شعر و ادب په حواله باندې د سوشل میډیا کردار ډېر مثبت هم کیدی شي، او د هغې موجوده مثال موږ دا وایو چې د سوشل میډیا په وجه باندې پښتو خلکو ته ورسېده، د پښتو شعر خلکو ته ورسېدو، د پښتو ادب نه خلک خبر شو، خلکو د پښتو ټیک د که غلطه لیکي خو لیکلې شروع کړل، نو چې لیکلې شروع کړل د دې به اصلاح کېږي، د وخت سره به دا ټیک کېږي، دا یو تدریجي عمل دی. خو دویم چې کوم بد اړخ دی هغه دا دی چې عامو خلکو ته چې د سوشل میډیا د لارې کم د پښتو تصویر رسی، د پښتو ادب کم نمایندګي رسی، او هغوی دا تصور کوي چې پښتو ادب هم دا شی دی کم چې په سوشل میډیا کې دی، نو دغه ټیک اپروچ نه دی، دغه تصویر نیمګړی دی. په پښتو ادب کې ډېر لوی خلک تللی دی، تیر شوی دی، په موجوده وخت کې شته چې هغه په سوشل میډیا ډېر کم راځي، یا د سوشل میډیا خلک هغه ډېر کم پیژني. نو زموږ د خبرې مطلب دا دی چې دلته د سوشل میډیا په ذریعه باندې چې د شعر او ادب د تنقید په حواله باندې کم سطحیت راغلی دی، کوم اوپروالی په ادب کې په وجود کې راغلی دی، نو دا داسې نه وځي چې سنجیده لیکوال د سوشل میډیا نه ځان په سایډ وساتي او د دې سره به ټیک شي، داسې نه ټیک کېږي. د دې دپاره به سنجیده لیکوال، سم خلک، پوهه خلک سوشل میډیا ته راځي، او دغه سطحیت چې ختمیږي نو په دې نه ختمیږي چې محمد ګل منصور یا بل سنجیده لیکوال په ځان بړستن واچي او په کټ کې سملی وایي چې سوشل میډیا د پښتو تباهي وکړه، دې سره نه ټیک کېږي.
منصور با یا بل سنجیده لیکوال چې پښتو له کار کړي او دا بړستل لري کوي هغه به داسې ذریعه ګوري چې هغه سوشل میډیا ته راشي او هغه د عام ولس تربیت وکړي هغې ته معیاري تخلیق مخې ته کړي په دې خبره پوه کړي چې د سوشل میډیا نه شاته یو بله دنیا ده کتاب دی تخلیق دی ادب دی سنجیده محفلونه دي تحقیق دی مقاله ده تنقید دی شعر څه ته وایي شعر څنګه ویلی کېږي په شعر کې څه پکار دي ما شعر ووی اوس په دې مرکه کې زه مثال تاسو ته او ما شعر د خوشحال خان خټک د حمید بابا د کاظم خان شیدا د شعر کاپی راواغسته د سوشل میډیا خلکو ته د کاظم خان شیدا د حمید بابا د شاعرۍ پته نشته هلته خو زه ډېر لوی شاعر شوم ما ووی خو سنجیده لیکوال په دې پوه دی چې ما دا شعر د کم ځینه تاثر راواغستو باید چې سنجیده لیکوال سبا دا خبره وکړي چې عطاورحمان چې کومه دا خبره کوي ټیک د پخه لهجه کې دی وایي چې دا به د تخلیق همي موږ دا نه وایو خو دا په پلاني وخت کې د پلاني شاعر په دې موضوع باندې داسې شعر دی د دې سره به د سوشل میډیا د اوریدونکو د ذوق او د دغه اصلاح وشي دغه تربیت پوه شي هغوی به په دې پوه شي چې په پښتو کې دغه یو شاعر نه دی کوم چې په سوشل میډیا لګیا دی بلکې په شا په سوونو په زرګونو خلک دی د کلونو سفر دی د صدو سفر دی او په دغه سفر کې ډېر لوی خلک تیر شوی دی زه چې کومه خبره کوم دا زما دا او که نه ده دا عام لوستونکي ته د سوشل میډیا پته نه لګي ځکه نه دی اوسګار هغه په ژوند کې دیاړي کوي مزدوري کوي سبق وایي دکانداري کوي هغه د لږ وخت لپاره سوشل میډیا ګوري بیا دا ټایم ډېر کم خلکو ته میلاویږي چې د ارمغانې خوشحال راوالي دا سنجیده لیکوال ته پته ده اگر ارمغانې خوشحال کتلی دی او دا د سنجیده لیکوال په دې وخت کې فرض جوړیږي چې هغه بیا دغه سنجیده خبره دغه د علم خبره دغه د تنقید خبره د سوشل میډیا د لارې دغه عام ولس ته ورسوي دا زموږ سره یو ټول دی او دا موږ له د پښتو ادب د پښتو شعر د پښتون قام او د پښتنې خاورې د ګټې دپاره په صحیح لاسونو کې ورکول پکار دي د لیوني په لاس کې وسله خطرناکه د غیر سنجیده لیکوال په لاس کې سوشل میډیا داسې ده چې لکه د لیوني په لاس کې ټوپک دی لیونی په ټوپک بیا هر څوک ولي د مخې ته دا نه راځي چې دا څوک دی او دا څوک نه دی خو که دا ټوپک دا وسله د یو سنجیده سړي په لاس کې نو په دې پوهېږي چې دا څنګه استعمالیږي نو دغه وسله به دغه د سوشل میډیا دا ټول به باید موږ د سنجیده لیکوالو د پوهو خلکو په لاس کې ورکو هغې به پرې راولو چې هغې په دې باندې سنجیده خبره وکړي او د پښتنو د عام ولس د ذوق چې کومه اصلاح پکار په دې وخت کې هغه وکړو او دویم دا چې د سوشل میډیا چې کوم زموږ لیکوال ملګري دي شاعران دي دغه ټول زما ذاتي طور د سر ګلونه دي زه د ټولو عزت کوم د ټولو قدر کوم سلام احترام ورته لرم ځکه چې دی د پښتو شعر په خلکو ومنو د پښتو شعر خلکو ته ورسو د پښتو خلکو ته ورسوله دغې ته به زما درخواست دغه ملګرو ته چې تاسو د پښتو دپاره کار کوئ د سوشل میډیا د لارې کوئ صحیح دی خو باید تاسو اوس د عام ولس په نظر کې ډېر لوی خلک یې زما به ټولو ته درخواست چې موږ د پښتو کلاسیک وګورو موږ د پښتو شعر وګورو موږ د په تنقیدي رجحاناتو ځان خبر کړو موږ د شعر فن په حواله باندې ځان پوه کړو او موږ چې د سوشل میډیا د لارې کومه خبره کوو چې هغه باید ډېره اوریجنل خبره وي هغه ډېره اصلي خبره وي هغه ډېره د معیار خبره وي ځکه چې زما او ستا په سوشل میډیا دا خبره د عام ولس دپاره حواله ده چې زه غلطه خبره وکړم نو چې نه د پښتو دغه لوی شاعر نه مې په پلاني ځای کې په فیسبوک کې اورېدلي دا دغه دپاره حواله ده او بل حرکتونه هم داسې دي که نه بیا زموږ عمل داسې پکار دی چې کوشش مونږ وکړو چې مونږ څه وایو هغه زموږ د عمل نه هم ښکاري چې خلک مونږ په ښه طریقه کوټ کړي بیا به د پښتو د شاعر د پښتو د لیکوال د عام ولس په نظر کې قدر نور سیوا شي پښتو به د معیار طرف ته لاړه شي او ظاهره ده دا زموږ د ټولو مقصد دی راځئ چې د خپل لوی مقصد دپاره شریک کار وکړو معیار ته لاره هواره کړو مطالعه وکړو د شعر په فن ځان پوه کړو په شعر کې خپل قام ته خپل ولس ته د خپل قام ستونزې وښایو او هغې ته پکې پیغام ورکړو داسې چې هغه د پښتون قام د پښتنۍ خاورې او د پښتون ولس د پښتو ژبې په ګټه کې راشي منصور صاحب زما خپل خیال دا دی چې زموږ د څه خلکو ذاتي ژوند ذاتي ژوند
او د څه خلکو ذاتي ژوند د هغو ذاتي ژوند نه لکه دلته په جانزیب کالج کې په پښتو څانګه کې چې کم ماشومان داخله والی نو زما هغې ته په اوله ورځ وینا دی چې بچې دلته ستا عمل ذاتي عمل نه دی اوس دلته ستا هره ښه خبره هم د پښتو په کاته کې اچولی کېږي او ستا بده خبره هم د پښتو په کاته کې اچولی کېږي ستا وړه بې احتیاطي پښتو ته لار بندولی شي او ستا وړوکې ښه خبره د پښتو ته لاره کورولی شي د شاعر ژوند چې دی دا د قام امانت دی پکار ده چې موږ په خپلو عملي ژوند کې هم کوشش وکړو هڅه وکړو چې موږ څه وایو هغه کوو زمونږ عملي ژوند دی هم باید داسې چې زمونږ خلک متاثر شي چې زه په شعر کې د ډېرې مینې خبرې کوم خو په ظاهره زه په عملي ژوند کې د نفرت نه ډک یم زما د شعر فایده نشته که په شعر کې د پښتو د مینې زه ډېرې خبرې کوم خو په عملي ژوند کې د پښتو خلاف ځم نو زما د شعر څه فایده نشته باید چې موږ خپل اعمال خپل ژوند هم د پښتو په چوکاټ کې را دنده کړو او بیا خلک موږ له ظاهره ده چې اوس څومره مینه راکوي نو بیا به موږ له د دې نه ډبله مینه راکوي موږ ته به نوره مینه میلاویږي او زموږ چې کوم مقصد دی چې د پښتو روښانه سباوون دی هغه به موږ ته هغه منزل اسان شي او رانږدې به شي مننه